اللہ جل جلالہ پا منگو تاسے باندی عظیم احسان فرمائلے چھ اللہ جل جلالہ زمنگو استاس ارواح پا امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرو ٹھولو وی الحمدللہ سرداری کونین دنیا تا دے تشریف آوری متعلق ما سٹوٹا پوٹا لگ وندکی دخپلو معلوماتو سبایانات کڑی دی بہرحال دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراتلل دنیا پا مخ باندے دا آقا دراتلو نڑان دی یو تور سادر پا دی جہان غڑی دلیو چی آغا سادر دا شرک پرستیو دا آغی سادر دا ختمی دو دا پارا او دا تور و تیارو دا شرک دا ختمی دو دا پارا اللہ ذات دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راول گلٹول وی الحمدللہ لورتا نجات نو خزل نجات نو دا خز حقوق برقرار نو دا لور حقوق برقرار نو دا وحشت نڈک زمانوا خلقو بدا خدای پا زیبان دے کانو تا سجدے لگاولے اور تا بے سجدے لگاولے نور اس رگمئی تا بے سجدے لگاولے محبوب اللہ پا دا سے وقت کے پیدا کو چھ اللہ جل جلالہ دا غدا ولادت با سعادت پا خپل زکی دا دعوت نوڑان دے یو بہترین پا مشرکانو باندے یو گزارو دا حضور پاک راتلل دا اغی دنیا کی ظہور کول دا خپل پا اغا گدود اور چچا با عبادت کولو پا زرگونو کالا بل اور دا حضور پاک پا ولادت سرا ختم شو طولو الحمدللہ دائی راتللو دائی دنیا تا راتللو نن میں دا ادریس کان دہلوی رحمہ اللہ سیرت قتلو دا محبوب علیہ السلام ولادت با سعادت عزیزانو دا یو صحابی نے روایت کی داغے نامد اسحاق بن عبداللہ داغے نے روایت کی فرمائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چکل دنیا لا ظہور کی گی او دا یو روایت دا عثمان دا مورم در تبینوں عثمان بن ابی العاص دا حقیو دا مور نامہ دا فاطمہ بنت عبداللہ دا بی بی خپلا پا داغی وقت کی موجود دا چی آقا دنیا لا تشریف آوری کئی او یاد ساتئی فاطمہ بنت عبداللہ وی چکل حضور پاک علیہ السلام دا مور بغی کی دنور نسیات اپڑا قیدو کلائی پر خودلا وی زد خپل استرگولی دل حال بیانوم داش پزماد بی بی امینی سردا اگا قسم خوری چه دا اسمان زما بخپل علم سره ټول ستوري د بیبي امینی کور تراغلل د بیبي امینی کور د اسمان ستورو مزین کو خیسته کو ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ تحقیق کئی فرمائی دا دلالت پا دے کئی چھ دزمکی دا سرنا دا شرک تیری ختم شوی الہی انوارات پا وسیلہ دا جناب رسول اللہ دنیا تراغل ٹولو الحمدللہ بی بی آمینہ
رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ فرمائی وی زمادی پربد کا بھی قسم ہوئی عزیزانو دمور صفاتی بیان کم کدپلار صفاتی بیان کم کدنک صفاتی بیان کم عزیزانو دا عبد المطلب سے دیر سامندی اریو زوی چکی گی نم دا پارا مشورہ کئی خوچ کل عبداللہ سے عبد المطلب بچے پیدا شو عبداللہ سے پلاروی مادش بھی خوب الی دلو ماتا خوب کے زیرے ملو شو عبداللہ دی مبارک شاہ منی سر جواب رکھئی دنے یوزل بیا مال خوب کی جواب زیرے ملو شو عبداللہ دی مبارک شاہ زحیران پاسی دلما مادا عبداللہ دا مور نتپوسو کو عبداللہ پیدا دی مور حیران ماتا گوری ماتا وی اے زمان خاوندہ اے دا عبداللہ سے پلارا ما خو عجیب خوبنا بی گالی دلی دی تماتوے دا عبداللہ مورے زتالویم دا عبداللہ پلارا ما خوچ دا نمتا تواغستلو دا ما دا زانن دے ویلے مالا دا دی نم زیر ابراہیم علیہ السلام خوب کرا کرے ہو دا عبداللہ سے دا نم دے دام زیرے ہو دینا پتہ لگی دلا چل عبداللہ سے ابن بدہ سے بچے پیدا کی عزیزانو دا عبداللہ سے شان تا گوری ظلمی توب تے گوری زوانی تے گوری قوم قبلی تے گوری حیات تے گوری عبداللہ سے بھی ظلی مدنی طیبی تا یسرب نام یو مخی دے التتلیو دا مدینی طیبینا بلا را روان دی عزیزانو یاد ساتی سخی نبی پلارم سخی دے دا سخی نبی نکم سخی دے عزیزانو عبداللہ سیب تا پلا رکی یو قافل مخی تراغلا عام طور سر سریزی پلا رکی مرگری صدا سے رازی دا عبداللہ سے مقام خیتا یو قافل راغ للا آغی قافل کی دا خزرج قبلی و اتا زنان دی تولی پخپل خپل عمر باندی پیغلی او مزیداری حسینی دی عزیزانو یاد ساتی عبداللہ دا آغی مرتبی انسان دی دا خود نبی علیہ السلام دا پلار خبر در تکم حضوری پاک علیہ السلام والدہ محترمہ اد سمرشان خاوندہ دا دیو جنا لگد خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس با برکت مطالعہ کول پکار دی دنن دنیا دور الٹا روان دے کتا سے اگو رئی زما د خدای په ذات قسم در ته زخرم چې زه بعضې خبرې واورم زړه مې ودردېږي دننه ایمان به زمونږ او ستاسې کله محفوظ شي چې د ایمان نه زمونږ د ادب دیوال لاتاو شي د چا ایمان چې د ادب په قلا کې نه دی یاد ساتئ هغه ایمان نه پاتې کېږي هغه ایمان پاتې شوی نه دی عزیزانو خو چې د چا د ایمان نه د ادب دیوال لاتاوي هغه خلق او ایمان د هغوی ذات د هغوی عقیده الله محفوظ ساتلی ده او یاد ساتئ چې نن دور داسې دی زمونږ خلاف قسمه قسم سازشونه روان دي په ایمان یې ووایي نن ذات دنیا کې د نبی علیہ السلام د خلقونه محفوظ پاتې شو کارټون د نبی علیہ السلام په ذات کې د ظالمانو وړاندې په دنیا ته هغوی ته پته ده چې مسلمان په هغه لیول کمزور دی قسم دی چې بېدبي دي معافي
د یو خیم نه دی د یو خیم نه دی بیبي امینه منګو تاسو به د حضور پاک ابوینو ته د عزت په نظر ګورو ان شاء الله زه تاسو ته خبر وکم تا ته ته ډیر خوخي ډیر زه تر باندې ګرانی خوستا مور مې نه ده خوخه په ایمان وای دا خبره په تاسو بخلګي جواب راکې خبر ولګي نسم جواب راکې خبر ولګي نو مړه عجیب غونډه کې کار دی تا منم ستا مور نه منم تا منم ستا پلار نه منم دا د غیرت تقاضا نه ده موږ د سرداری کونین ذات اقدس با برکت هغه وخت کې منلې چې آدم علیه السلام ذات مبارک د خټې او د اوبو په منځ کې پروت و هغه وخت نه موږ د جناب رسول الله ذات منلې دی زما د محبوب ذات د هغې وخت نه عزیزانو خبرو کې خبر را یاد شي تاسو ته یوه نکته دې منځ کې بیانوم تاسو کوم حرمینو شریفینو ته تللی ډېر به تللی انشاء الله تاسو هلته بیت الله شریف کې یو کاڼی مبارک لګېدل هغې ته حجر اسود وایي کاڼی تور دا کاڼی تک سپینو بالکل د جنت نه راغلی و آدم علیه السلام سره زه بهرحال هغه واقعه درته نه بیان دلته یو نکته درته بیانوم دې نکتې ته تاسې مکې مکرمې ته تللی یئ ټول چې کوم تللی هغه کسانو ته دا پته لګي چې په باب السلام راوځي نو د آقا په کور به دې نظر لګي الله دې زموږ استاد نظر د آقا صلی الله علیه وسلم په کور نظر ولګي بار بار او بیا د آقا صلی الله علیه وسلم کور سره دې طرف ته جبل ابي قبیس دی څه شی دی نوم واورېدلی ډېرو به لیدلی وي ان شاء الله خدای دې موږ تاسو ته بار بار وښیي په یو ځل لیدلو چېرته کار کېږي قسم په خدای اخو ایله د انسان د زړه د عشق د اسکروټې را ژوندی شي یو ځل باندې چېرته کار کېږي بار بار مو دې الله دیدار نصیب کړي ابا یو چا ویلی و زکی اوس لا پکې د مدینی عاشقانو لا بیل معاملې راو د مدینی عاشقان مړه د خدای بنده د مدینی خلره مدینه منوره خلره دا الله الله زبر د مدینه منوري پښوګانو عزت او احترام ساتم ان شاء الله ازما عقیده ده ازما ایمان ده مدینه منوره چې د دې محبت د چا په سړه کې نه دا سړی مؤمن نه دی او کافر دی په دین محمدي سره مدینه منوره خو مدینه منوره ده مدینه منوره ده د مدینه منورې وقار زمونږ د زړه نه لاړو که زمونږ د مدینه منورې وقار په زړه کې وی والله که اغیارو زما د محبوب تصویر جوړ کړی وی هغوی له پته ولګېده چې دې مدینې ته عبدالرحمن جامي راتلو په کومه جامه راغی او دې مدینې ته نن مسلمانان راضي په کومه جامه کې راضي حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه پیزار د مدینه په خوره کې خپو ته نه دی راوړی د مدینه منورې ځمکه به ګرمېدله هم لیکن حاجی محمد امین صاحب خپو له پیزار نه راوړلو دا طریقه د چا وه هلکه حاجی محمد امین صاحب د ځان نه طریقه جوړه کړې وه نه ته دلته پوه نه یې که تا ته دلته پته ولګېده حقیقي سترګو باندې دې ولیدل دا طریقه د امام مالک رحمت الله علیه وه دا د امام مالک رحمت الله علیه طریقه کارو چې هغه مدینه طیبه کې پیزار خو لرې خبره ده مدینه منوره کې هغه لاړې نه تو کولې ویل ما ته بېادبي ښکارېږي اسې نه چې په کوم ځای زه لاړې تو کوم هلته قدم د رسول الله مبارک راغلی نه دا ادب خو موږ د دغې علماو نه زده کړی امام مالک رحمت الله علیه بهر حال د مدینی ادب او احترام بکو کنه بکو
مدینہ شریفہ بوایو خواہ مدینہ شریفہ مدینہ المنورہ مدینہ منورہ مدینہ شریفہ یاد ساتي ادب چې د زړه نه لاړ شي به انسان هر بکواس کوي خدای دې موږ د ادب د دایره نه خوا کړو عبد الله صاحب ته مخه تا و اتزنانا د خزرج قبيله مخه تراغلي اغه زنانا عبد الله صاحب تا یورال اے ملما استاسلا ضرورت دے عبد الله صاحب سمکی تغوری وجدادا چې د عبد الله صاحب تندی کی نور د جناب رسول الله دے بل جنی ور تراتا و شاور توي اے نوجوانا اے د عربو زلمیا ولی من تغورنا من خډیر استاد لیدو په انتظارو من ول کله به د سره ملاقات کیږي عبد الله صاحب سمکی تغوري برغورینا الله نن خلق وئی ز عبد الله صاحب سکوما ز امین سکوما ود عبد الله صاحب دخپون لګې شما ود بیبي امینی دخپو د گرد نه قربان شما امینی سبختوري و عبد الله صاحب سمرا بختوري چې تم پلار د جناب محمد رسول الله جوړ شوي ټول وای صلی الله عليه وآله وسلم بيوي صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله سب سمر بختوره د خزرج قبیلی زنانا چار چاپیرا د عبد الله سب نا حلقه جوړ کړلا ود عبد الله سب سترګونا صدقه شما چاتم ګورینا عبد الله سب سمکی تګوري دا جنک یو بل تلاس وروړي زیش ټولو ور باندې حمله وکړو عبد الله سے خپل جال کې راولو عبد الله سے خپل مکر کې راولو عبد الله سے بوتل نشي اغه زنانه په عبد الله سے باندې تعارض کی هر یو زنانا لاس ورګدای عبد الله سے داس ولیدل سترګې پټکړي یا الله زچې د شپې خوب کې سګورما یا الله د هغې د برکت ماته د خزن نجات راکا عزیزانو والله زما د نبی پلار محترم خود گناہ د زنا داس الله وباسي عبد الله صاحب د شپې خوب ولیدلو ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام میں عبد الله صاحب ته خوب تراغه اوس وی خوبونه پکې چارا اوستی تک حقیقی سترګي کولو کې مولانا صاحبہ تا تب د خوب حقیقت معلوم شي زما یعقوب علیہ السلام ته بچي وي اے پلارا ما خوب لیدلې ده خوب می داسی داسی لیدلې ده ما تستوري په سجده برات دي ما ته نور اوس پګمې د احترام سجده لګي ابراهيم عليه السلام خوب ګوري اے بچیتا علالو ما اے بچیتا ذبح کو ما زیور تسویا ابتی فعل ما تؤمر دا د خوب خبر دا دا د ویخی خبر نه دا ستا خوب وی خو یاد ساتا د مور د نبی علیہ السلام خوب تا گورا نیکه د عبد المطلب د نبی علیہ السلام د نیکه خوب تا گورا خوب بستا خوب وی خوب د عبد الله صاحب تا گورا خوب بستا خوب وی استغفل کار دے خوب د عبد ابراہیم بن ادهم تا گورا خوب د حضرت عبد الله صاحب تا گورا خوب د محمد قاسم نانو تبی تا گورا خوب د امداد اللہ
مهاجری مکی تا گورا اے صاحب تا سر اتفاق نلرم ستا د خوب سر اتفاق نلرم ستا تعبیر سر اتفاق نلرم ما تا زما شریعت پروتے ما تا زما قرآن و سنت پروتے زبا اگا خوب تا خوب نوے ما چکم خوب تا شریعت خوب نہیں ویلے منگا خوب خونا بینو زمان علماء یاد ساتھائی گورے خبرے دیر دا سے رازی مخطا غکرات اغیار وی احتیاط کوا خیر دے خلق بہر سہر سوائی وی تی احتیاط کوا زا احتیاط بکو قیمت نچیز رسول اللہ مبارک حوض کوثر تراشی اے احتیاطی ماما تب سکے خلق بجہنم تروانی دغی وقت کی بتسکے نبی علیہ السلام لبویز پہ احتیاط راغلیم یاد ساتھی دا عقیدو حفاظتو کئی دا پٹی حفاظت کے دا پولی حفاظت کے دا نکلت تانا دولشتی پولا پاتے دا تاتا دا سل کالا بعد برید معلوم دے لیکن تاتا دا جناب رسول اللہ دا عقیدی سے اہمیت نشتا دا مسلمانی دا دیبا وی ما حوض کوثر تبوزی چی محبوب میں شفاعتو کی دا پیغمبر دا خاندان عزت پزر کے ساتو کا نبا ساتو با دا مو ایمان دے دا مو عقیدہ دا ما تا چاول مولی سے دمر لوی کار دے کڑے و دار سبا ختم شی مال سمر خوان کئی جدا عرص دا نبی علیہ السلام پا مین راغلل او دا رسول اللہ پا مین بے قربان کما خوان دیتا ہوئی دا خود محبوب پا عشق کے جدی مقام تا ارسے گی یا تاسی پا خدے باور کئی پا منبر ناستن دا دا حق دا آواز دا چگی دا یو اغا آواز دے چا دا دا انبیاء آواز دے واللہ ہر سمی زرنا برداشی لیکن دا محبوب پا خاندان کی دا محبوب علیہ السلام پا ذات کی حس قسمہ خبر نشم برداشت کولے تاسی برداشت کولے شئی جواب را کی برداشت کولے شئی خانو بے عزیزانو دا دا ارچا خبری ما ہو رہی چا دا اغا شکل دا سنت برابر نہیں دا اغا خبری ما ہو رہی غیرت زان گرا والی زما دا معشوقی پا مخ کے داغون ملٹوا زما معشوقا الحمدللہ بیداغ اللہ پیدا کردی دا زما محبوب بیداغ پیدا دے زما دا محبوب پلار تا اللہ کم تقوی ور نصیب کرے وا ابراہیم علیہ السلام خوب ترازی ورتوی اید محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاران تانا برب العالمین دنیا تا اخیری نبی راولی اغزما دعا دا عبداللہ سے براغی کور تا چکل را رسیگی عبدالمطلب سے مخیط ورزی ورتوی اے بچڑیا ما یو داسی خوب لی دلیو چی چار چا پیرتانا دو اور حلقہ جوڑوا یو دروازی نوا و بچڑیا ما دشپی خوب لی دلو چی سوک داسمان نراشی او تا ڈولی کی نہیں و زما بچیا آگی اور میں ندی اباسی و بچیا تابان دلار کسی امتحان راغلے دے ورطوی پلارا مانا خوب زبد خوب تعبیر داسی در کما چه مانا دا خزرج قبیلی و ات زنانا تاوی شوے زی گناہ ترابل لما و پلارا ما اسمان تا اولی دل او رب العالمین ما تلار را نصیب کرا خوب کنو خوب خوب گورے خواہ اللہ دی منتا خوب کے رسول اللہ مبارک راولی پدے جمعہ زا دی جمعہ نوڑان دے دا غلط تلیم دا تنگی 400 ناخوا بیان میں دا بیان نلاتلم پلا رکھے نوجوان موبیلو کوئی مولی سے مالچی جی وہ ٹیم دے اخلا میں 15 منٹا ٹیم مراکا کی دے شراغلے نوجوان مالے ویا زڑگیا ٹیم در کم خبر کوا ما تا وہی دیر دعائی اکڑے آخر کوئی چی مولی سے ما الحمدللہ اب تک اگا درود شریف 300 کم 10,000 تا میرا سولے کہ 9,000 تا میرا سولے دلتا خطا نشم نوئی مولی سے بڑے عجیب خوبون میں قولی دل عزیزان و خبر دادا
چې ته د چا ذکر کې خوب کې به خامخا ګوري به کنه به ګوري دا دوی چې نه ګوري غوسه ورځي ته ذکر نه کوي د خدای په قهر اخته شي ته خو بې ادبي کوې ته چې د چا ذکر کې خوب کې به ګوري فیض الحسن دیوبندی رحمت الله علیه 21 ځل په هفته کې د رسول الله مبارک خوب کې ملاقات کېدلو نو هغه څه کول هغه به روزانه 1,10,000 کرتی درود شریف لوستلو فیض الحسن دیوبندی رحمه الله چې کله دنیا نه لاړو یو میاشت د کوټې نه خوشبوئی روانه وه دا یاد ساتئ ته چې د چا ذکر کې خوب کې بیا ګورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مور مبارکې خبره درته کوم ما ویلي مو خو به درته ځکه کوم درنه هیره نشي اوس خو د موبایل ذهن دی خبره زر هیریږي الله دې زما درونو په ژوند کې برکت واچي تاسې ټولو سره چا چې زمونږ بیاناتو له دنیا ګوټ ګوټ ته ورسول الله دې د هغوی روب او خوشحالي سره د ستاسو دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوي نن الحمدلله ټیک ده زه سیاسي مولام نه یم ډېر نه چې بیخي کمزور یم مولا یم ډېر زیات کمزور یم خود الله فضل او ستاسو دعا وه خدای مو آواز انګلینډ امریکا دنیا ګوټ ګوټ ته ورسولو ملیشیا نه اوس تقریبا 2 غنټې وړاندې موبایل شو مولوي صاحب دعا راته وغواړه موبایل پسې مې ډېر زیات کوشش وکړ الحمدلله چې نمبر میلاو شو دې نه پته ولګېده چې ملیشیا کې په ځنګلونو کې زموږ مسافر په جناب رسول الله درود شریف لیږي الحمدلله درود شریف سلسله جاری وساتئ چاته مه ګورئ چاته مه ګورئ د آقا په ذات درود وایي ډېر وایي ډېر وایي خوب کې بیا ګورئ عبدالله صاحب خپل پلار ته وویل چې پلاره بالکل خوب صحیح دی د اور من معنا دا د ګناه په سمندر کې زه کیدای شي واقع شوی وی خو پلاره حیران دې ته یم چې ته د اسمان نه یو ډولۍ راغله او ته په هغې کې اوچت شوې وای او بچی دا ټوله ډولۍ د سرو زرو نه جوړه وه او په ډېر عجیب سنگار کې اوچت کړې نور مالم پته لګي نه او په نورانی شکل کې الله د دې اور د دې لمبو نه او د دې ځینه الله ته محفوظ وساتلی عبدالله صاحب دا خوب خپل نه بیانوي ځکه دې کې د عبدالله صاحب خپل مقام دی پلاره ښه نه ده چې د دې تپوس د چا نه وکړي وایي بچیا مکی مکرمې ته یهودي راهب عالم راغلی دی هغې له ورځم هغې ته وایي ما زوی را روانو لار کې ما خوب ولیدلو زما د بچی نه چار چاپېر حلقه تاوه شوې وه د اور زه خوب ګورم د اسمان د خوا نه یو رڼا راله د رڼا نه ډکه زنګو راله زما بچی په هغې اور باندې اوچت کړلو د اور نه یې بار یو ځای کې ښکته کو ما داسې خوب لیدلی راهب ته ورته خبرې کوي یهودي عالم لاندې ګوري جاړي ورته وایي د خدای بنده زه درته خوب بیانوم او ته جاړې جاړمه ماله د خوب تعبیر راکا ورته وایي د خوب تعبیر درکولی نشمه وای ولې وای د خوب تعبیر دې دا دی چې دا نور د اسمان نه راتللو دا رڼا د اسمان نه راتللو دا نور د جناب محمد رسول الله دی اے عبدالمطلب صاحب وورا اللہ جل جلالہ ستا په خاندان کې آخر الزمان نبی پیدا کړي او هغه نبی به الله ستا د دې بچی نه پیدا کړي او غالبا ستا د دې بچی نامز درته وایم څوک چې تا لیدلی دی د دې اور نه چې بار وتلی د هغې بچي نامه ته ماخله د دغې بچي نامه د عبدالله ده
ټول سبحان الله بیا وای ورته وی د دې بچی نام د عبد الله دا ورته وی او تا د صفته ولګیدا تورات ورته راوالولو ورته وی دا اور چې چار چا پیرا حلقت نتاوا دا د خزرج قبیله پیغلی زنانه دین جن کیراتاوي دی په ګناه باندې مصروف کولو الله رب العالمین په برکت د جناب رسول الله د دې ګناه نه بچ کړلو دا عبد الله صاحب دی یرا عزیزانو تورات والا یہودی مولائی منی چ عبد الله صاحب صاحب د کرامت د نن زمانی مولا صاحب نه منی تی اډو منما والله زما د عبد الله صاحب شان د یهود علماء من له بی بی امینه فرمای وی چې کلا زما بچي کلا زما ترازی نور ما ته انتقالی الله اغش باندې بی بی امینه فرمای د دین بعد زما د ژوند دنیا بدل شوا مینی سره جواب راکې عزیزانو دلته چې راځي په یو عشق راځي ما سره نه دولت شتا نه را سره روټه شتا نه را سره سهولت شتا دلته چې راځي مینه بره وړی مینه بزان سره وړی دلته د مینې سودا ده دلته د محبت سودا ده دلته د جناب رسول الله د خاندان د مینې سودا ده جواب براکوي په محبت براکوي ان شاء الله ربيع الاول مبارک ده نن در جزئی واقعات را جمع کوم بی امینہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ فرمائی وی کلا زما دنیا بدل شوا منتخب پتہ نشتا فرمائی وی زسار کوہی تلارم چھ تلارم ابول لارم چھ تلارم جواب راکے چھ تلارم اگا کوئی تا چلان بھی برسیخ کا تکیدلے اگا کوئی نہ بچ اوپڑی پر تکلیف را رسیدلے بی امینہ فرمائی ما چکل اخبر لوخے کی خودو واللہ دسم کی اوپر برسر دراغ لے زحیران شما ویری دلما ماویل دسم کی اوپر برسر تسنگرا لے زحیران تے سرا لوخے مڈک شلو زر زر لالما عبد المطلب سے ماتوئے و بچی جانے و دا عبداللہ سے اے دا عبداللہ بی بی اوٹا برا زخوتا گورم حیرانا خودستا تند کی رناخ کاری خوشایخ کاری نندی ٹھول رونق بدل دے نندی دجون صورت بدل دے اوڑے رز تیز راغلی اگے اوگونا بچی زنانا لیٹ رات لیت تیز راغلی وہ بی بی امینی دارات ہوا ہے چیس چل شوید بابا جانا اے دا عبداللہ سے پلارا اے دا بیت اللہ شریف خادمہ زبدر تسوے ماں زچلالم کوئی سرطا دسمکی لال دی عبد کوئی سرطا ما تراغلے اپ منڈلارو بار گوری چانت تپوس کما یو عیسی راہب پوخ باندی سور روان دی چاور تویلی داد انجیل عالم دے اغی تپ بندور اغی ورطوی زما انگور دا اغویز اوبو تلالم دزمکی دلان دی اوبو دی کوئی سر تراغلی دارات ہوئے دا سے چل دے اغور تدا سے اولی دل ورطوی اے ستانا ما عبد المطلب دا وی آو وی دزوی نام دی عبداللہ دا وی آو وی دو عبداللہ دو ٹبر نام امینہ دا ورطوی بالکل تخو زما دا خاندان خبری ورطوی دغه بی بی امینہ داخلا دزمکی سو گزلان دی اوبدی او کدا امینہ اغاڑی دا اسمان نبورتا ڈکی ڈکی آگا ٹا چاٹی دا اوبو مخی تا ادریگی ورطوی دا سنگا وی آگا دارے چی دی بی بی نبا اللہ رب العالمین جنابی محمد الرسول اللہ یار لگمینی سر جواب راکی مڑا دنم تیز جواب راکی وی دنب اخیری
نبی پیدا کی گی داغ نام بھئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دین اب اگر نبی پیدا کی و عزیزانو عیسیان عالمان منی یہودیان عالمان منی خوچ گلا حضور پاک دنیا تا قرآن را گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا قرآن شریف نازل شو. رب کائنات بے فرمائل یا اہل الکتاب اے اہل کتابو تاصیلی دلے تورات کی تاصیلی دلے انجیل کی تاصیلی دلے زبور شریف کی دازما اغنبی دے قد جاءکم رسولنا. اللہ اکبر. اے اہل کتابو تحقیق سر زمان نبی راغلے تاسوتا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون. اے اگر نبی راغے بیانی تاسی توس اگس تاسی نواقص چی تاسی پتاول پتاورات کی اگر نعود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زمان نبی راغے اخیری پیغمبر راغے صلی اللہ علیہ وسلم. بے اہل کتاب تعالیٰ وئی کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب تاسی دی کتاب نا حقیقت پتولو تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير او دین دی صفت دا دے چی دین دا چانا غچ ناخلی دی عفو والا دے سشی والا دے سشی والا دے رؤوف الرحیم نبی دے کنا رؤوف الرحیم نبی دے عفو کی. او اللہ فرمائی قد جاءکم تحقیق سرا راغلے تاسوتا من اللہ ربوی زماد خوانا نور جلالین بھی ہوئی هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رنا راغلا تاسوتا تیری ختم کرلے شرکی ختم کرو بدعاتی ختم کرل. یاد ساتھی دے تیری عزت سشیدے جواب راکی دے تیری عزت سشیدے جواب ملا انوشو دے تیری عزت سشیدے رنا راغلا عزیزانو دمخ پس مکہ باندھنے رنا تا ضرورتو دغا رنا دغا توری تیری بلسو ختم والے نشی دید پر عظیم رنا عظیم اخبولا ذات جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذات رسول اللہ مبارک پکار دے او دی نبی سربا یو روخان دلیل ہوئی دی سربا یو بہترین کتاب ہوئی. اگر کتاب اللہ فرمائی من اللہ نور و کتاب مبین او دی روخان کتاب وظیفہ صدا یهدی به اللہ من اتبع رضوانه سبل السلام یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ اکبر. زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا لزان سردا سے رنا روڑا چل دی عظیم لوی تیرے دپارا یو عظیم رنا پکاروا اغزاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او داغی دپارا یو عظیم رہنمائی دپارا یو عظیم کتاب پکار دے اللہ دا قرآن شریف پر شکل باندے را اولے گلو بولو الحمدللہ. نبی میں رنا کتاب رنا نبی میں رنا قول رنا نبی میں رنا صاحب آغا ملگر صحابی رنا زماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چے لاس سر مبارک سرائی لاس مبارک لگے دلے بے اللہ رب العالمین دا اغی لاسنم رناخ کارا کڑے دا یوزلے حضرت ابو امامہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو رضی زدیر زیاد تیرے سر مخامخ شم شپک سفر رو دیر تکلیف و رنا نوا تیاروا ما سر زما وارما شمانو سورا سرا وارما شمان را سرا اسی وہ خبر را بار بار رائے دے گی وہ بہرحال میڈیا دور دے کولی کران دی لکہ چوس لکی تلشتا پہ وہ خبرہ پہ وہ زی کی کڑی
زه ان شاء الله دا سه وخت خدای نه راولي او دا سه بند راځي ان شاء الله لکه چې کوم عالم په صحیح معنو کې دی دا چا پر رهبری او رهنما کی کنه هغه به داسې دغه باندې کېږي چې ذات رسول الله مبارک کې به دې وشي داسې به کلم نه کېږي ان شاء الله زکا چې مال د حضور پاک علیه السلام اوخه د جهان د تمام حیواناتو نه کروڑها چند اوچت ښکاري دا زما ایمان دی نو چا چې بې ادبي شروع کړه د هغې نه بې اره بلا د خولې نه وځي په خدای قسم دی بعضې وخت کې دوی په جذباتو کې راشي بې هر چا پسې نښتي مونږ انشاءالله مونږ د چا هم د ذات خبره نه کوو مونږ سره راشئ اتفاقی خبر را سره وکړئ اتفاقی خبر سره د قرآن او سنت را میدان ته شئ مونږ انشاءالله د بدعاتو چې مونږ څومره مخالف یو والله که په سرزمین باندې د علماء دیوبند نه بل داسې جماعت پیدا کړي چې هغه د بدعاتو مخالفت وکړي دا واحد علماء دیوبند دي انشاءالله چې په هر میدان ولاړ دي هر باطل ته ولاړ دي نن که د ختم نبوت دا عظیم تحریک روان دی الحمدلله دا د علماء دیوبند په قیادت کې روان دی انشاءالله او چې زم عاشق مصطفی نه دا دیوبندی نه دی چې عاشق مصطفی وي دا به دیوبندی وي انشاءالله دا یاد ساتئ د اهل سنت والجماعت عقیده مونږ د دې درس را کړی او را کوي مونږ ته چې د ارسنه مهم سیز هغه د الله نه خوف او یره ده او دا خوف او یره کله راځي دا په تعلیمات قرآنی او سنت سره راځي ان شاء الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ذات با برکت ما یو ټکی وکم الجبل ابي قبيس ټول پیجندل نوم وو اواز وګړو مرګرو مونږ لیدل پیجنوي ډیرو کتل چې چا کتل جبل ابي قبيس لاسونه برکه لاسونه برکه چا جبل ابي قبيس لیدل الحمدلله دا چې څومره ناس دي خو چاند کتل یا الله مون سره ټولو ته خیال خدایا زمونږ د ټولو ارمان دی چې د آقا د کور زیارت وکړو د جبل ابي قبيس زیارت وکړو بیت الله شریف طواف دا ارمان مو دی که نه دی اے ابراهیم علیه السلام ته الله وایي دې کې یو کاڼی دی هغه ولګوه زوی ته وایي اے اسماعیله کاڼی راوړه مزیدار اسماعیل علیہ السلام لاړو کاڼی راوړلو یو مزیدار کاڼی دی ابراهیم علیہ السلام واړولو ورته وایي بچیه دا کاڼی نه دی بل ځای لاړو هلته کاڼی پیدا کو پلاره دا کاڼی دی ورته وایي بچیه دا کاڼی نه دی دا کاڼی عزیزانو خوړ کې ډېر کاڼي وي خو سیر په یو باندې وي پټکو والا ډیر وی خود پټکو د پارا سرن تاوهم کی خلق د شمار دی صحیح ده کنه دا و بچی دا کانه نه ده بیا لاړو بل کانه راوړو پلارا ډیر مزیدار دی ورته وی بچی دا کانه نه ده اسماعیل علیہ السلام نے یو خواب الخواب لیدل عزیزانو د جبل ابي قبيس نا आवाज راغه چې دل تراشا عزیزانو جبل ابي قبيس نا आवाज راغه ته چې سب سي ګرځه اگر تما ساتلې ده اوه پلار یو आवाज اورم داوس د اسماعیل علیہ السلام اگر د نبوت د ملاوې دو نوړان دے خداوند متعال انبیاء تا نخي ورکے معجزات ورکے اسماعیل علیہ السلام وی اے بابا جانا یو आवाज دی طرف نہ راغے ما توي اغه کانے ما سر دے اے بچی لاړشا و بچی لاړشا آغل تا اگورا جبل ابی قبیس داسی دے او کورد جناب رسول اللہ داسی دے التا یو کانے اللہ د نوح د طوفان
الله محفوظ ساتلو کله چې نوح علیہ السلام طوفان راغې دا ټول زمکه یو شان شو رب جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل اے جبرائیل امینا لار شدیکی او کانه ده اما آدم علیہ السلام ته دنیا ته لګلو هغه ته حجر اسود وای هغه کانه راوالو جبل ابي قبیس کی کېدا یو بدا کانه په دلته محفوظ پروت وي او اشارت صوفیه کرامو دې طرف ته دا چې دلته خو یو دا کانه ده چې هغه ته فقط سره اجر او ثواب ملاويږي دلته په یو بل نبی پیدا کوم په دې ځای کې دا غي مختکتو کې به اجر او ثواب ملاويږي اغا پکور د عبد المطلب صاحب کې ده اغا هاشم خاندان کې ده اغا الته ده او دا حجر اسد په جبل ابي قبیس کې ده دې چې کله ورسېدو د غرد پاسا یو بهترین رڼا سرا یو خپل کانه بهر را اوتلو اغا کانی आवाज کړه دې چې اے اسماعیل بن ابراهیم اغا کانه زیما اغا کانه زیما ما واخلا حجر اسد دا مخکی حجر ابیضو بهترین سپین کانو د داس رڼا بتتللا داس خلا به کولا خو چې کلا حجر اسد مبارک د بیت الله شریف په دیوال کې ولګېدو نو بیا به زنانا د بیماری په حالات کې راتللې په دې کاڼي به لاس لګولو او د هغې وجه نه دا کاڼی څه شو د ګناهونو په وجه باندې تور شو څه شی شو د دې نه پته لګي چې د ګناه اثر شته د ګناه اثر شته که هلته په کاڼي اثر وشو نو دلته زما او ستا په حالاتم اثر کوي ورئ زما او ستا حالات بدل دي ورځ په ورځ باندې موتا د تکالیفو سره موتا مخامخ کېږو ورځ په بلې نه مشکلات سیوا کېږي دا زموږ د ګناهونو وجه ده ټوله دنیا لګې ده چې وړه ګران شو ویو که نه ویو ټول ویو چې وړه ګران شو ګران خود دي ما پرون کال استادانو ته خبره کوله بله دفتر کې ناست وم غم خو ما سره ډېر زیات خوله مې وچه وچه کېدله همداسې شونډې مې وچه وچه کېدلې ما ویل دا تقریبا شپږ نیمې تونې د ورځې چې پخېږي نو خامخا غم به در سره که نه به غم تاسې امیانې غم کوئ که نه کوئ ټول یې کوئ ښه څوک بچي ډریورۍ ته ولېږئ څوک بچي دکاندارۍ ته ولېږئ څوک بچي دیاړۍ ته ولېږئ نو چې ماښام راځي د هر یو غریب خپله ذمهواري په سر وي نو زموږ د مدرسې دیاړي څوک دي زمونږ د الله رب العالمین د خزانو نه علاوه نور هېڅ نشته او د الله نه به غواړو انشاءالله خو ګرانه ده الله دې اسانه کړي الله رب العزت دې تاسو ته هم اسانه کړي موږ له دې الله اسانه کړي ځکه یاد ساتئ پښتانه یو متل کوي وایي چې سړی تنګ شي نو په جنګ شي الله دې زموږ حکمرانانو ته عدل او انصاف نصیب کړي که دوی د خپلې چکرې لږې راکمې کړلې که نه دا خرچې راکمې کړې بیا کار کېږي خو دوی خواران هم بلا خرچې دي د دوی دومره خرچې دي الله دې رحم وکړي یو وزیر باره کې چا خبره کوله وایي هغه ښکار ته ځي کله کله نو په ښکار باندې کم از کم 4-5 لکه روپۍ خرچه کړي نه زموږ چې د ښکاریانو دغه حال وي نو د دې ور به څه معاملې عزیزانو خلک وړو ته حیران دي وړو ته حیران دي په خدای قسم دي دغه حال دی زمونږه او کور باندې ځای به شمسینې لګېدلې دي خو بجلي نشته هر ځای باندې موږ دکاندار په دکان باندې شی لګولی او چې بجلي راشي نو بیل یې به د چا دادا کې نشي بیل داسې اوړه داسې غوړي داسې د ډاکټر سے فیس داسې دوایانې داسې یو الله به پوره کوي ګڼې ډېره ګرانه ده الله دې پوره کړي د خپلو خزانو نه او خدای دې دا ګراني په ارزانۍ بدله کړي دعاګانې غواړي ډېرې ډېرې غواړي نو شپه کې الله ته ژاړئ چې الله زموږ دا حال بدل کړي ربه خدای حال لا باندې راولي الله شاکرینو نه شمېر کړي الله د ناشکره خلقو نه مو ساتي په دې وخت باندې شکر ایستل پکار دی الحمدلله الله سره نور هم ګرانې نشته نور تکلیفونه نشته الله موږ نه په دې وخت کې مناسب شي خدایا او د امتحاناتو نه یو خدای امتحاناتو نه غیر موږ ته نجات را نصیب کړي نو ما خبره دې پورې کوله عزیزانو عبدالله صاحب د عبدالمطلب صاحب زوی دی د بیبي امینې خاوند دی بیبي امینه وایي زما محبوب پیغمبر چې په کومه شپه باندې پیدا کېدلو نو بیبي امینه وایي ما نه خوب نه ویښه وه تاسو موږ هغې ته څه ویو پرکالي ورته ویو څه ورته ویو پرکالي
نه سړی ویښې او نه سړی ودوي نو دی وایي زه به بار بار ما به ولیدل نو ما به خیال دا راغی چې ګنې شپه نه ده ورځ شوې ده بیا به چې ما ولیدل نو ماله به خدای حقیقي شپه ښکاره کړل چې بیا مې سترګې ورغلې لږې به مې زړه بیا سترګې کولاو کړې بیا به رڼا وه ښکلا به وه ما فاطمه را پاسوله فاطمه د عثمان بن ابي العاص مور ده ما هغه را پاسوله ته را پاسه هغه ما ته وایي چې امینې زم داسې حالات ګورم حیرانه یم ناګهانه فاطمه وایي دا ګوره یاد ساتئ یو خو د رسول الله مبارک په دې نوم باندې لور ده خو په دې نوم باندې نیو مشته دی په دې نوم باندې نیو مشته دی او په دې نوم باندې د علي صاحب مور هم ده دا فاطمه نوم په عربو کې ډېر مخکې نه چلېدل نو دا وایي چې ما بي امینې ته وایي چې بي امینې هله وګوره ما ته امینه وایي بره ګوره ما څه چې ته بره ګورې اوس به انشاءالله زما جولۍ ته راشي هغې ستورو ته مه ګوره هغه ستوري پرېږده دا به ځي او راځي به اوس به درن ساعت ته وګورې الله رب العالمین به د ټولو ستورو نه افضله رڼا د سپوږمۍ نه افضل رڼا به رب العالمین ستا د وړاندې الله ظاهره کړي بی امینه فرمایي والله زما دې په رب د کعبې قسم وي بیا جلال کرام زما دې قسم وي په ذات هغې الله باندې چې زما په غېږ کې آخر زمان پیغمبر جناب رسول الله پیدا کو بی امینه وي والله چې عامې زنانه ډېرې زنانه او بچي راوړي دي ما کتلي دي بی امینه وایي ما سر مسوی پیدا شو زه نه ویښه ومه نه وده ومه ما چې ولیدل زما په غېږ کې د دوه کونو سردار تشریف فرما دی فورا زه حیرانه شومه ګورئ یاد ساتئ چې ماشوم پیدا شي زنانه نوم کټ گئے زنانه څه گئے وګونه کولاو کې څه کوي نوم کټ کوي بی بی امینه فرمایي فاطمه منډې را منډې وي چې هغه سیس پیدا کی ما ورته ویلې اے فاطمې څه پسې ګرځما زما د بچي نوم ما ته پته ونه لګېدله هغه راغله په منډه باندې یاد ساتئ دنیا ته چې هر ماشوم راځي عزیزانو هغه ماشوم دنیا ته چې راځي لغړ وي په غاړه جامې نه وي جامې وي جواب راکوي اوس به وایي عبدالمتینه دا د کوم ځای نه لګوي دا د ادریس خان دهلوي رحمت الله علیه را نقل کړې خبره ده افرمایلی دي او دا د هغې صحابي د مور واقعه ده کم صحابي چې طالب العلم د صوفي مدرسې د جناب رسول الله دا د هغې صحابي د مور خبره ده چې زوی د نبي علیه السلام په قدیمي مسلمانانو کې دی د مسجد نبوي طالبانو کې دی د هغه د مور خبره ده او زوی را نقل کړی افرمایي زما مور خبره کوله چې ما ولیدل بی امینه لګېده ما منډه واغسته چې زه راشم کپړې راوړم ما سره کپړه په لاس کې ده بی امینه ما ته وایي کپړې مه راوړه زما بچې په اویو جامو کې بند راغلی دی بی امینه وایي زما دې په رب د کائناتو قسم وي چې یاد ساتئ ما تر اخرې ورځې پورې د خپل بچي شرمګاه لیدلې نه ده وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف